सूरत कहफ के द अस्हाब कहफ कैसा तफसील सर जिक्र है। द कहफ खपल माना पगर के अगा गार चे अगर कोलौवी नागे तक कहफ हुई और चे कोलौनी नागे तक गार हुई। पगर के गार चे कोलौनी नो गार दे और चे कोलौवी ब्याह तक कहफ हुई। अस्हाबुल कहफ वर्रकीम दा दो नमूना जिक्र शवी दी। अस्हाबुल कहफ वर्रकीम बाग मुफस्सिरीन वही च दा द्वा जुदा जुदा खलक दी। अस्हाबुल रकीम अहादीसो की वाक़या रागले दा यो द्रे कसानु पजंगल के द बारान के गिर शु तंग शु नो पयो गार के पनाह हासिल करा। दुई द बारान न पदग दे के पटशवी दो नागा न द बरन गट गट रागे और दगे गार खुले त दास वरगे चे बिल्कुल पे क्लक फिट वरगे न पके बंदरा वतीश और न पके रणान नवता। और दादरी वाला कसान पदे गार के कुदरती तौर गिर शु द बाहर दुनिया खल को पता न लगी कि दे गार के दन दरे सड़ी गिर शुवी दी और दुई पखपल दुमर ताकत न लरी कि द गार द खुले न दा गट गट लरी की नो दे द्रिव वाड़ो दे गार के सलाह मशवरा उकड़ला कि कब जिंदगी के चता नेक अमाल कड़ी नो अगर नेक अमाल ब अल्लाह तो वसीला को और दुआ वो कुछ दा गार दा खुले न दा गट लरेका। यो कस ओइल जमा गड़े चेले सातले दरवाजे में गौसरोले और माखाम लचे बकोर तरालम न दागे पेब में ओलशल न अवल बा में मोर प्लार ला पे वर्कल और दागे न रस्तो बा में खपलो बचो ला पे वर्कल। योरस निजदी इलाका की गया न वो डेर लरे लाड़मा सारवी में ओसरोला न चीज़ वापस रालम न डेर न वक्तो न पे में ओलशल और जमा मोर प्लार द्वारा उदिशिव नो बच्ची में भी ख्वागी रहा जड़ल चे मंगला पैरा का मैं चा अवल द मोर प्लार हाक ले अगील पैवर को नजर द मोर प्लार सरा सर तवलाने मा वो दाबे अदबी नकुम चा वीरा विख कमा चे पासे पे उसके जगैन दीवा पखपल रा पासी न चे पखपल विश द बोता पे उन्हीं समझदा पे वाले विखोल में जकना चे पा आराम के खलल रानिशी ما شمانه جړل په غوستل او ما غیله نور کول تر دې چې سهار شنو د مور پلاسترګه اوغړې نو ما ولا په ورکل اوله غیوس کل رستو می بچولا په ورکل یا الله کچره دا خبره ما ستانه زړه پاره کړی نو دا غار د خلین دا غټ لری کا وې دا غټ اورغړې او رڼا ښکارا شو له اسمان ښکارا شو دویم کس اویل چې زما د ترلورو ډیره حسینه او جمیله وه او هغه زما ډیره زیاته خوښه وه ما ته په لاس نه راتله او بیا هغه یو ځای کې ما ته په لاس راله او ما وله پیسې م ورکړلې خو چې کله ما خپله اراده وکړه نو دغه وخت کې هغې وې د الله نه ویرېږه او بس زه د الله نه ویرېدم رستو شم او خپله تقاضا مې پوره نه کړله
یا الله کچره دا کار ما صرف ستا د رضا لپاره پریښي نه مې وي کړی نو د غار د خولې نه دا ګټ اخوا کا نو نورم اورغړېده. نو دریم کس وویل وی ما سره مزدورانو کار کول یو مزدور داسې خپه غوندې شو خپله مزدوري پرېښوده لاړه. د هغه مزدوري وروجې وې نو چې سړی لاړ نو ما هغه وروجې وکرلې نو هغه زیاتې شوې نو بیا مې وکرلې نو بیا زیاتې شوې نو کرلې مې وزیاتېدلې نو په هغې مې بیا غوا واغېشتې نو هغه غوا زیاتېدې بچي راوړل او زیاتېدې نو بیا مې څه غوا پکې خرڅ کړم په هغې مې خادم واغې چې دا غوا راله ساتي نو داسې دا څاروي زیاتېدل او خادم مې ولله ساتلی دی. نو ډېره موده پس هغه سړی راغی او ما ته چې خدای نه ویرېږه زما تا سره فلاني وخت کې مزدوري پاتې شي هغه وی ما ته چې دا مخامخ څاروي او د دې را سروونکي دا ستا دي والا. یا الله که دا کار ما ستا د رضا لپاره کړی وي نو د غار د خولې نه دا ګټ لرې که وی ګټ لاړ اورغړېدو لار خالی شو موږ راووتو. دې ته اصحاب الرقیم وی دا درې کسان نو بعضې وی اصحاب الرقیم دقه دي او اصحاب کاف نور کسان دي چې په دې ځای کې واقعه ذکر ده. او بعضې فرمایي چې رقیم د اصحاب کاف چې کوم غار کې دي د دغه غر نه لاندې چې کوم وادي د کوم میدان دی وی دغه ترقیم وی نو دې خلکو ته اصحاب کهف وی غار والا دی او د غار مخې ته چې کوم علاقه ده د هغې رقیم نوم دی د اصحاب الرقیم هم ورته وی. او بعضې فرمایي چې د دغه غر رقیم نوم دی چې په کوم غر کې دا غار دی نو د دغه غر رقیم نوم دی او غار کهف دی نو اصحاب الکهف والرقیم دا یو خلق دی. او بعضې فرمایي چې رقیم په معنا د مرقوم دی مرقوم نه لیکلی شوی وی بادشاہ د زمانې دا اصحاب کهف نومونه په یو تختې لیکلي او غار سره یې ځوړند کړي دي نو رقیم نه لیکلی شوی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی ما ته پته لګي چې رقیم لیکل شوی تختې نوم دی یا د دې کلي نوم دی یا د دې غر نوم دی. بعضې وی رقیم د ایله دریاب په غاړه یو ښار دی روم علاقه کې دی. بهر حال اصحاب الکهف والرقیم جدا جدا دو جماعتونه دي یا یو ډله ده. اصحاب کهف د دین د حفاظت دپاره په غار کې دوی پناه حاصله کړې ده. دا کم علاقه ده چې دا اصحاب کهف پکې دي دا غار کم ځای کې دی نو په دې کې ډېر اقوال د علماو شته. ډېر اقوال دي پکې. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی تفسیر حقانی په حواله باندې دا اصحاب کهف مقام خی او تاریخ هم خی.
وی دا یو ظالم بادشاہ دا ظلمنا یو سو نوجوانان او تختیدل او په یو غار کې پناه حاصل کړه. دا کومه زمانه وه؟ وی دا 250 عیسوي کالو. دا عیسی علیه السلام ته اسمان ته تلو 250 کلونه شو. بیا 300 کاله دغه اصحاب کهف ته غار کې اودو. نو 250 جمع 300 550. اور پیغمبر علیہ السلام پیدائش په 570 عیسوي کې شوې ده. نو د پیغمبر علیہ السلام د پیدائش نه 20 کاله مخکې خبره ده. د پیغمبر علیہ السلام پیدائش نه 20 کاله مخکې اصحاب کهف بیدار شو. او دا خار چې په کوم ځای کې دوی دي د هغې نوم افسوس یا ترسوس دی چې دا په ایشیای کوچک کې واقع دی. خو دې خبرو پسې تګ نه دی پکار چې دا په کوم ځای کې ده. دنیا خو اوس معلومه شولو ګوټ ګوټ ته خلک ورسو دا راتوخو دا کوم ځای دی. بشمیر اقوال د علماء شته خو ځان پې مه ستړی کوه. تفسیر ابن کثیر لیکي قد اخبرنا الله تعالى بذلك. الله من په دې باندې خبر کړ د اصحاب کهف په حالات. واراد منا فهمه وتدبره. او الله زمنګنا په دې باندې سوچ فکر تدبر غواړي. ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في اي البلاد من الارض. الله من لذا خبر نه راکړي چې دا اصحاب کهف او دا غار دا په کوم وطن کې دی. اذ لا فائدة لنا فيه. په دې کې هیڅ فائدہ نشته چې تو پسې ګرځې دا به کوم ځای کې دا غاري دا په کوم وطن کې دی. نو دې کې هیڅ فائدہ نشته. ولا قصد شرعي او نه پکې څه شرعي مقصد شته. اصحاب کهف دا د بادشاهانو اولادو، د بادشاهانو د وزیرانو اولادو. او دغه قوم ټول بت پرستو. یو ورځ د دې قوم یو سالانه میله لګېدلې وه او ټول خلک د ښار نه وتلي وو. سالانه اجتماع لتلي او په هغه ځای کې د خپلو بوتانو پوجا پاټ یې کو. د بوتانو په نوم باندې قربانیانې کولې. د دوی یو بادشاه او ظالم د هغه دقیانوس نومو. قوم یې په بت پرستۍ باندې مجبور کړی و. په دغه کال باندې پوره قوم په دې میله کې راجمع شوي او اصحاب کهف نوجوانان دوی میلې ته تلي. دې نوجوانانو چې د خپل قوم دا حرکت لیده چې په خپل لاسي بوتان کاشلي دي بیا ولا دا الله درجه ورکړې او عبادت ولا کوي قربانیانې ولا کوي. دا ټول کار د بے وقوفتیا دی. دی له الله ښکلی عقل ورکه وی دا بت پرستی د بوتانو عبادت بے وقوفیه. د دې په اړه کې یو نفرت راغی. عقل نه کار واغشته او د دغه خلکو نه یو طرف ته شو. عبادت د هغه ذات په کار دی چې هغه وحده لا شریک له. زمکه اسمان یې پیدا کړی دی. نو د دغه ټولو نوجوانانو په زړه کې الله دا فکر راوسته. په دې کې یو نوجوان د دغه میلې نه اړخ ته یو لویه ونه ده
دا هغې ونې لاندې راغی او په قلار کېناستو سوچ فکر کوي. لږ ساعت تېر شو نو بل نوجوان راغی د دغې ونې لاندې کېناستو. لږ ساعت پس بل نو بل نو بل. په دې ځای کې دا نوجوانان راجمع دي خو یو قسم خبره نه کوي او نه یو بل پیژني نه یو بل د زړه نه خبر دی. حقیقت دا دی چې دا الله راجمع کړل. د دې په زړونو کې الله ایمان واچو راجمع شو. تفسیر ابن کثیر دلته نقل کوي چې خلق یو بل سره د اجتماع لپاره سبب چې نو قومیت منی جنسیت منی خو حقیقت داره. بخاری شریف کې حدیث مبارک کې راغلی دی وی حقیقت داره چې دا اتفاق یا افتراق اصل کې دا په ارواحو کې اول دی. کوم روحونه چې یو ځای ودرېدلي دي په دنیا کې هغه دوه روحونه به یو ځای کېږي. چې کم دوه روحونه عالم ارواح کې یو ځای شوي دي دنیا کې به هغه دواړه روحونه یو ځای کېږي. نو د اصحاب کهف دا روحونه په ازل کې عالم ارواح کې یو بل سره یو ځای ولاړو. دغه ځای ته الله راجمع کړ. په بدن کې د روح اثر وي. د هر بنده په زړه کې الله یو سوچ فکر ور واچو او دې ځای ته راجمع شو. دوی د یو بل خپل عقیده او د زړه خبره پټه ساتله. هسې نه دا بل د بادشاه جاسوس وي. هسې نه مخبري وکړي ګرفتار نه شم. لږ وخت خاموشي وه. ناګانه یو نوجوان وویل وروره دلته کې څنګه ټول راجمع شوي څه سبب دی چې دلته راجمع او خاموش نه. مناسب دا ده چې موږ د یو بل د خیال نه ځان واقف کو. د یو نوجوان وویل وی حقیقت دا دی چې د دې خپل قوم دا دین مذهب او طریقه د عبادت دې ته ګورم دا راته ښه نه ښکاري. پوهېږم چې دا په باطله دي. عبادت خو صرف د الله په کار دی چې تمام کائنات یې پیدا کړی دی او شریک نه لري. اوس دې نور ته موقع په لاس ورله او هر یو اقرار کوي چې دقه مې عقیده ده او دقه مې خیال دی. ځکه د دې قوم نه راجدا شو. اوس دا نوجوانان متحد الخیال دی او جماعت جوړ شو. د یو بل رفیقان او دوستان شو. بیا دوی ځان له په دې کلي کې یو ځای غوښ کړ چې دلته به عبادت کوو. د یو الله عبادت. نو دوی به عبادت کوو او هسې په مزه مزه دا خبره په ښار کې خوره شوله او څه چغلي خواره کسانو بادشاه له لاړل او هلې ورته چې دلته یو څو نوجوانان دي او څه په بله طریقه عبادت کوي ستا طریقه نه مني. بادشاه دا ټول حاضر کړل. بادشاه د دوی د عقیدې او د طریقې په باره کې سوال وکړو. دې خلکو له الله همت ورکړو بې خوفه بې خطره د خپل عقیده توحید اعلان وکړو او بادشاه له هم دعوت ورکړو ته مسلمان شه. وربطنا على قلوبهم الله وی زړونه مې ولا مضبوط وتړل. نو دې اعلان وکړ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. بس یو الله رب زمان هغه رب دی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي او موږ د دې الله نه غیر بل معبود نه بلو. وی بادشاه چې د دوی داسې جرأت ولیدو وی دوه دباو یې پې وکړ. هغه شاهي لباس یې ترې نه لرې کړ او یې لږ سوچ وکړې ډېر ښکلي ځوانان یې مهلت در کومه
واپس شي کني قتل بم کم. دوی له موقع ورکړه شاید چې دوی زمنګ بت پرسته ترا وړي کني قتلېږي و. الله پاک په دوی باندې مهرباني کوي او د تیغ تلار وته خي. بادشاہ ولا مهلت ورک. عام مفسرین وی دا خلق د عیسی علیہ السلام په دین باندې وو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې د بادشاہ نوم دوقیانوس او اصحاب کهف چې کله بیدارېدل نو هغه وخت کې بل بادشاہ دا دوقیانوس مشرکو بت پرستو او چې کله اصحاب کهف بیا بیدار شوي دي د خوبه نو هغه وخت کې بل بادشاہ دی د هغه بیدوسیس نوم دی او هغه موحدو هغه یو الله منه. اصحاب کهف اوس جمدی دي که مړه دي؟ وی دا د دویم بادشاہ بیدوسیس په وخت کې چې کله دوی بیدار شوي دي بادشاہ ته دا عجیبه خبر اورسېده. نو بیا هغه بادشاہ د دوی سره ملاقات کړی دی خبرې اترې شوي دي او بیا اصحاب کهف دا بادشاہ بیدوسیس نه رخصت واغشته سلام یې وکړ په دعا باندې واپس لاړل غار ته او په غار کې سملاستل او اقا وخت کې بیا په مرګ راغی او مړ شو. 300 کاله یا 9 د پاسه 300 کاله دوی په دې غار کې اودو. بیدوسیس بادشاہ سره ملاقات وشو او بعد هغې نه پس بیا وفات شو. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیات نمبر 9. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم آیات خیال کے ان اصحاب الكهف والرقيم کہ اصحاب کہف اور رقیم والا کانوا من آیاتنا عجبا دا زمن دا قدرت دا عجائباتنا نشانات دا قدرت دی. کانوا من آیاتنا عجبا زمن دا قدرت پا نشاناتو کے لئے عجیب دی. اذ اغل فتیتو الى الكهف پا کم وقت چے ٹکانو مندلا کے ناستل الفتیتو نوجوانان الى الكهف پدے غار کے نوجوانانو ٹکان بیا مندلا. فتیتن نوجوانان فتیتن نوجوان دوئی. نو اس دا نوجوان پدے کے یو خبرت اشارہ دا کہ دا دین خدمت کے دا خپل ځان اصلاح کے دا عمل و دا عقیدے اصلاح کے دا اخلاق و اصلاح کے دا کم زمانہ کی ہوئی دا دے دا پارن نوجوانی خلا فتیتن او چی بڑاشی ناغزار اخلاق عادات بدر کتا سے پخشوی چی پاسان نوزی بیا.
دا اغزړو عاداتو خلاف که کار کوي نو ډېر په اسانه نه کېږي. زاړه اخلاق په بنده کې کلک شوي وي نو په نوجوانۍ کې کار ښه کېږي. او اصلی توبه په ځوانۍ کې ده. در جوانی توبه کردن چی پیغمبری است. په ځوانۍ کې توبه ایستل دا پیغمبرانو کا. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار. د بوډاوالی په زمانه کې خو گرگ لیوه زناور دی، ظالم هم پرهیزگار شي. غار کې ناست دی او الله الله کوي چې ته د تلو نه دی په خپله غار کې ناست دی. انهم فتیة دا نوجوانانو. نو اصلاح اعمال اخلاق رشد و ہدایت دا پارا زمانہ نوجوانی. بوډاوالی کې بیا کارګرانی. د پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام اکثریت چې دي نو دا نوجوانانو. د پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام اکثریت نوجوانان. بوډاګان پر کیو خو دونه ډېر نه. اصحاب کهف بادشاہ سره خبرې اترې وشولې. بادشاہ یو موقع ورکړه، مهلت یې ورکړ چې په دې خپله خبره باندې لږ سوچ فکر وکړي. دا خپل عقیده زمنګ د عقیدې په شان کې. دوی له چې د سوچ فکر موقع ورکړې شوله دوی یو بل سره مشوره کوي. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یو بل تدوی خبره کوي چې کله تاسو خپل عقیده د دې قوم نه جدا کړله، د دوی د معبودانو د عبادت نه جدا شوې، الله نه خو جدا نه، د دې قوم نه عقیده جدا کړه، د عبادت طریقه هم جدا کړه، خدایان هم د دوی پرېښودل، یو الله ته راغللی. نو اوس مصلحت په دې کې دی چې د فلاني غار کې به پناه حاصله کړو. دا اصحاب کهف دا ملګري خپلو کې یو بل ته وایي چې د فلاني غار کې پناه حاصلو. دا غار دوی ځان له مشوره باندې خوښ کړ او په دغه ځای کې به پټ عبادت کوو، د خلکو مخکې عبادت نشو کولی. نو ستاسو رب به تاسو د پاره د رحمت تیاری وکړي. ستاسو کار کې د کامیابی اسباب به الله پیدا کړي. او دوی مخکې دا دعا کړې وه چې ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا، لکه چې دغه دعا د دوی قبوله شوې ده. د دوی غار ته لاړل، د کهف د غار ته دوی لاړل. په غار کې پرېوتل. د آیاتونو کې الله پاک د دوی درې حاله بیانوي بطور کرامت، خارق عادت. ډېره موده په دې غار کې دوی پراته دي، خوب پرې راغلی دی. نو په دې ډېره موده کې دوی خوراک نه دی کړی او دوی جمدي پاتې شي. دا د دوی کلا او کرامت دی. او په دې غار کې دننه د دوی محفوظ پاتې کېدل
او دوی ته د نور شعاګانې براه راست نه ورتلل، دا د دوی کرامت دی. د نور دا تیزې تیزې شعاګانې براه راست د دوی په بدن نه ورتلې، بلکې د دوی خوا کې به شعا تیره شوله، نږدې به نه ورتله. او د یخنۍ او د ګرمۍ نه الله بچ کړي دي په دې غار کې دننه موسم معتدلو، نه ګرمي او نه یخني. د دوی په بدن او په جامو باندې د نور شعا نه ورتلله، نو جسم او کپړې محفوظ وي. اوس په دې غار کې دننه په دوی باندې نور نه ورتلل. د دې صورت دا دی چې دا غار په داسې انداز الله جوړ کړی دی چې یا شمال ته مخ دی او یا جنوب ته مخ دی، مغرب یا مشرق ته مخ نه دی. لکه چې مغرب ته مخ شي یا مشرق ته مخ شي، نو چې سحر نور راوخیږي او د دې غار خوله دا مشرق ته نو د سهار نیغ دا نور را شعاګانې به ټول غار ته ننوځي. او که مغرب ته مخې نو د ماسپښین نه وروسته چې د انور راتاو شي نو د غار کې دننه شعاګانې ټولو ځایونو ته به رسي. نو دا غار نه مشرق ته مخ دی نه مغرب ته مخ دی، بلکې د دې غار خوله یا شمال ته ده یا جنوب ته ده. نه په دې کې د نور شعاع ټول ځای ته دننه نه ورځي. یا د غار چې هر طرف ته مخ دی خو خارق عادت ته ورباندې خدای دننه نور نه پرېږدي. دا نیازبین دلته پراته دي، دوی ته به دننه نور نه ورځي. الله پاک د دوی ته د کرامت په شکل کې د غار نه دننه تلو نه نور منې کړی دی. ذالک من آیات الله، دا د دوی خلکو هغه کرامتو. به هر حال په غار کې دننه د نور شعاع په دوی نه ورتلله، براه راست د شعاع نه الله دوی بچ کړي. نور غار کې دننه نور لګېدلی دی خو دوی ته به نه رسېده. دویم حال د دوی دا دی چې دا اصحاب کهف ډېره زمانه اوده، خو د دوی په بدن باندې د خوب علامې نه ښکارېدې، بلکې داسې به محسوس کېدله لکه چې دوی ویښ دي بیدار دي. عام مفسرین وایي د دوی سترګې غړېدلې وې، اوده دي خو سترګې غړېدلې دي. او په بدن کې د خوب د لاسه چې کوم سستي راځي هغه سستي په بدن کې نه ښکارېدله. د خوب د وجې چې کوم پرشېدل وغیره کېږي د ساه د ساه اخیستو تغییر هم پکې نو دا هم د دوی یو غیر معمولی قسم کرامت دی. وی د دوی حفاظت غرضو او د دې ټولو حالاتو باندې د دوی حفاظت کېده چې اسې نه څوک یې اوده وګڼي او حمله پرې وکړي، یا دوی سره چې کوم سازو سامان پروت دی هغه ته څوک غلا کړي، نو دوی خدای چاته اوده ښود نه. او الله دوی په اړخ باندې اړول واړول چې اسې نه په یو اړخ پراتې ځمکه ولا د بدن دغه اړخ خراب نه کړي، یا دوی په اړخ واړېدل نو که نه دی نه څوک وګوري سړی ویښ دی واړېده. دې اصحاب کهفو سره سپی هم و. سوال په دې دی کې دا دی چې په احادیثو مبارکو کې د سپي ساتل او د تصویر ساتل د فوټوګانو ساتل منع راغلی ده. وی هغه کور ته د رحمت فرشتې نه ځي په کم کور کې چې سپي وي یا تصویرونه وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم منده ښکاري سپی یا د سارو د څوکۍ سپی د دې نه علاوه سپی ساتي د ده په اجر او په ثواب کې 2 قیراته کمې به روزانه راځي. 2 قیراته کمې به پکې راځي. قیرات د یو وزن نوم دی، ورکوټې وزن. نو که د څوکۍ لپاره وي، د سارو څوکۍ کې، د کور څوکۍ کې یا په ښکار کې
نو د دې درو غرضو لپاره سپی ساتل جایز دي او اسې شوقي سپی ساتل جایز نه دي. نو دې بزرګانو ځان سره سپی ولې ساتلی دی؟ یو جواب دا کېدی شي چې دا د سپي ساتلو نه منع زمونږ په شریعت کې ده، او دا د عیسی علیه السلام د وخت خلک دي. شاید چې د دوی په شریعت کې د سپي ساتل منع نه و، نو ځکه ساتلی دي. یا دا ممکنه وه چې دا مالدار خلک و، د دوی به څاروي و، د دغه څارویو حفاظت او څوکۍ لپاره دوی به سپی ساتلي، هغه سپی دوی سره دا توتلی دی ورسره. به هر حال سپی ساتل د نیکانو خلکو عادت نه دی، پیغمبر علیه السلام منع کړې ده. خو دې سپي ته لږ خیال وکړه چې دی یو څو ورځې د نیکانو خلکو سره محبت کړې، ملګرتیا یې کړې ده. دې سپي د نیکانو خلکو سره ناسته وکړه، محبت یې ورسره وکړو، نو الله پاک دې سپي له یو درجه ورکړې ده. نو چې یو سپي د نیکانو خلکو په ملګرتیا درجه مومي، یو انسان چې اشرف المخلوقات دی، دی د ښو خلکو سره یو ځای شي، دله به الله څونه درجه ورکوي. مسلمان ته په دې کې یو تسلي او بشارت دی چې په عمل هر څومره کمزورې و نیکانو خلکو سره محبت وکړه. بخاری شریف کې د حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندې یو حدیث مبارک راغلی دی. دی وایي چې زه پیغمبر علیه السلام سره د مسجد نه وتمه، او د مسجد په دروازه کې یو سړی میلاو شو، او پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي قیامت به کله وي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وایي تا قیامت له څه تیاری کړې دی؟ وایي ته چې واورېدله په دې زړه کې داسې څه شرمنده شو، او بیا عرض کوي قیامت لپاره خو ډېر منځونه، روژې، صدقات مې نه دي جمع کړی، خو الله د الله رسول سره محبت کومه. وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل که خبره داسې وي نو د قیامت پر ورځ به ته د دوی هغه چا سره چې چا سره د محبت دی. المرء مع من احبه. انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې دا خبره ما واورېدله، دا جمله مبارکه له پیغمبر علیه السلام مې واورېدله. وی دومره ډېر خوشحاله شم چې د اسلام راوړو نه وروستو د اسلام راوړو نه وروستو د دې نه ډېره د خوشحالۍ خبره ما بله نه ده اورېدلې. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي الحمدلله زه د الله سره، د رسول الله سره، د ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سره محبت کوم، امید ده چې د دوی سره د قیامت پر ورځ به الله ما یو ځای کړي. نو اصحاب کهف نیکان خلق دي، نو د نیکانو خلقو سره چې ملګری شي نو ته به نیک شي. صحبت صالح ترا صالح کند، د نیکانو خلقو ملګرتیا دغه تا نیک کی. صحبت طالح ترا طالح کند، او صحبت د بدانو خلقو وتا بد کی. نو په مجلس د بزرګانو به سره زر شي که یې کاڼې یا یې لوټه د صحرا. وګوره د نوح علیه السلام زوی د کافرو سره مړ شو، هغه نه څه جوړ شو، پیغمبره بچی دی، او کافرو سره یو ځای شو، د هغوی ملګری شو، او د اصحاب کهف سپی د نیکانو سره یو ځای شو، نو هغه درجه بیا موندله. زوی د نوح چې د بدانو سره مل شو، کورنی صفت رک شو، دی زپل شو، خوار زپل شو. د اصحاب کهف سپی چې یو څو ورځې پل د نیکو کې راهي شو، رنګې بل شو. څوک چې ښه ګرځي ښه ګوري، پاک الله به ترې خوشحال شي. څوک چې بد ګرځي بدتر ځي، د غلو مل شي، ګوره غل شي. نو فاو الی الکهف، تاسو ټکانه ونیسئ په یو غار کې. ینشر لکم ربکم من رحمته،
راخور بکستاسو دا پارا رب ستاسو من رحمته دخپل رحمتنا ویحیئ لکم من امرکم مرفقا او تیار بکستاسو دا پارا جوڑ بکستاسو دا پارا من امرکم ستاسو دا کارنا مرفقا آرام و راحت غار پلالن او رسیدلی اوس د غار هغه نقشه داسې ده چې د غار مخې ته سپی پروت دی د دې سپي دا مخکینی دوه خپې داسې دي لکه دوه لاسونه دا لاسونه یې مخې ته غځولي دي او په هغې یې سر ایښی دی د غار مخې ته پروت دی ورپسې بیا ځای خالي دی او دا غی نرستو شا طرف تا کلان زیل پاگی غار کی دغه ځای یخ دی او پاگی کی اصحاب کاف خپ قلار باندې پراته دي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم درس وکالا انگریزی کال باندے او 309 کالا پدے قمری کال باندے سپومے پا کال باندے تیر شوی چی دوی را بیدار شو اس چی را بیدار شو نیو کس پا دیکے ہوئے چی لک سونا خوب موکو ننورو وطویل چی یو رزم تیرا کردی را نو نور ہوتے چھے نا بس اللہ پوئیگی چھے سونا وقم تیر روزی آنیما نا وقتم تیر کلی رو اندازہ اللہ تا معلوم دا منگ تا پتہ نہ لگی دیخ پلو کے دا خبر ہوکلا چھے روز تیر شوی دا یا نیما روز بلو تی دے بے فیدے خبروں کے وقت متیروے علم اللہ سر دے خپل کارو کې یو کس له روپیا ورکړي بازار ته لاړ شه او طعام راوړه 300 کاله پس ډوډۍ خوري یو روپیا ورکړله نو بازار ته لاړ شه او تاسو ته خو خپل کلی معلوم دی کې خو ټول بت پرست دي د بوتانو په نوم علالې کوي نو چېرته ښه سړی وګوره چې د بت په نوم علاله نه کوي نو د هغه نه لږ څه راوړه دا غیر الله پنوم چې علاله کوي هغه نه مروړه دا الله پنوم کې چې علاله کړو نو هغه نه لګ سره وړه روپے ورکړلو بازار ته سړی ودېږه بیا په بازار کې دا روپے چې وکتې شو نو خو زړه د پخوانۍ زمانې روپے و نو چا ونه پېژندو چې دا د کومې زمانې روپے دا کار چا چلولی چې دا روپے راوړې ده دا خزانه مونته ده یو ته روپے بل ته روپے بل اخوله په بازار کې خبر شهرت امون پولیس والا ته حواله شو دا خزانه د کم ځای دا خو مې پرون د کور راوړې ده پرون ته څوک یې زه فلانې دا 300 کاله زاړه مړي ورته یادوله بادشاه له بوته بادشاه چې بیا هغه دا تیر زمانه د دقیانوس هغه تختې په خزانه کې پرته وه هغه کې چې نومونه کته دا نومونه هغې سره برابرې وکړې دا خو هغه خلک را جبدي شوي دا د تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي اصحاب کاف چې کم وخت کې د کلي نه وتل او په دې غار کې پناه حاصلوله هغه زمانه کې بادشاه دقیانوس و دغه دقیانوس بادشاه مشرک او ظالم و
داغه دور ختم شو پاغه باندې 300 کاله ووړېدل او بیا په دغه ځای باندې د اهل حق قبضه او حکومت راغی د یو الله منونکي خلکو او دغه نوی بادشاه چې داغه بیدوسیس نوم دی یو ډېر نیک او صالح انسانو د بیدوسیس په زمانه کې اتفاقا قیامت او پس د مرګ جمدون په باره کې په قوم کې د عقیدې اختلاف راغلی چا به ویل مړی به دوباره جمدي کېږي او چا ویل نه جمدي کېږي یو ډله پس د مرګ جمدون نه انکار کوي وی دا بدنونه چې مړه شي زاړه شي رواسته شي زره زره شي په دنیا کې خواره واره شي دی نه پس چرم بیا نه جمدي کېږي نو بادشاہ بیدوسیس په دې فکر کې و چې د دې خلکو دا شکوک او شبهات به څنګه وځي نو د ډېر په عاجزۍ او په زارۍ باندې الله ته سوال وکړ ویا الله داسې څه طریقه پیدا کړي چې د دې خلکو عقیده صحیح شي چې پس د مرګ جمدون ومني دوی په راه راست باندې راشي یو خوا ته بادشاه الله ته زاری کوي جرا کوي بل اړخ ته د هغه د دعا د قبلېدو طریقه الله داسې جوړه کړله چې اصحاب کاف څه د پاسه 300 کاله اوده پراته دي هغه الله را بیدار کړل نو اصحاب کاف چې را بیدار شو نو په هغوی کې یو ملګری دی هغه له روپۍ ورکړې بازار ته لاړ شه او طعام راوړه د دغه ملګري تملیخا نوم دی یملیخا یا تملیخا نوم یې دی اوس دا نوجوان چې بازار ته لاړ روپۍ ورسره ده سودا کوي څه د پاسه 300 کاله مخکې زړه روپۍ دقیانوس بادشاہ نوم پہ لکھلے دی دا روپے چې بازار کې دکاندار لور کړلا دکاندار حیران شو دا روپے کم ځای وه دا د کمې زمانې ده دا د کم ځای نه راووته بازار کې یو دکاندار بل لور کړو بل لور کړله په بازار کې روپۍ چکر ولګو او ناګانه یو کس وایي چې دې سړي چې په پخوانۍ زمانې خزانه مونتې ده دا اوسنۍ روپۍ خو نه ده چې ته زړه خزانه مونتې ده درته به نور معلومي کوم ځای وه خزانه دا روپۍ د کوم ځای نه راوړې ده هغه ورته وایي زه خو خزانې نه خبر نه یم خو پرون مې له کوره راغشته خزانې کم دی دا خو زما روپۍ ده پرون مې له کوره راوړې ده بازاریانو گرفتار کړ او بادشاہ ته پیش کړ بادشاہ خو مخکې نه ډېر صالح او نیک انسان و د بادشاہ په خزانه کې آثار قدیمه کې یو زړه تختې پرته وه چې هغه بادشاہ لیدلې وه او په هغې د اصحاب کاف نومونه لیکلي چې یو پر اسرار طریقې سره د دقیانوس بادشاہ نه نوجوانان تښتېدلي دي او د هغې نومونه په تختې لیکلي دي دې تختې ته به یې رقیم وي او دې لیکلي چې د بادشاہ د عقیدې نه مخالف نو د بادشاہ د یېرې پټ شوي دي او ارده چې چا ونیول گرفتار یې که نورې ولی اصحاب کاف حق پرستو
بادشاہ ته هغه نمونه معلوم شو او دې سړي نه چې تپوس پوښتنه شروع کړله نو واقع دا هماغه کسانو چې دقیانوس نه تښتېدلي. د تملیخانې د حالاتو تحقیق شروع کړ، اطمینان حاصل شو چې دا هماغه خلک دي. بېدوسي سوی زما دعا قبوله شوله. بادشاہ خوشحاله شو او خلک یې راجمع کړل. وی شاهي خزانه کې چې 300 کاله مخکینی کومه تخته ده او کوم نومونه یې هغه کسان پیدا شو 300 کاله پس. تاسو وایئ چې پس د مرګه جمدون نشته، 300 کاله مخکې اودي شوي دي، اوس بیدار شو. دا یو مثال دی پس د مرګه د جمدون دپاره. بادشاہ د ښار خلک ځان سره راجمع کړل او د غار خولې له ور روان شو. تملیخا ورسره دی چې غار ته نږدې شو نو تملیخا وویل وی بادشاہ ته او ستا ملګري لږ بهر ودرېږئ، هسې نن ناڅاپه چې ورشئ زما ملګري وارخطا نه شي چې دا خو کافر باچا راپسې راغی او لښکر یې راوسته، وبه یېرېږي. نو تاسو بهر ودرېږئ، زه به دننه ورشم، خپل ملګري به مطمئن کم، بیا به ملاقات وکړئ. تملیخا غار ته ننوت او خپلو ملګرو ته حال ووی چې هغه زمانه تېره شوه چې دقیانوس ظالم بادشاه او مشرک بت پرست ختم شوی دی او 309 کاله پس موږ بیدار شوي یو. اوسنی بادشاه ډېر نیک صالح مسلمان دی، قوم مسلمان دی او ستاسو ملاقات لا د غار په خوله کې تشریف فرما دی. ملګرو ته چې حال ووی هغوی ډېر زیات خوشحاله شو او د بادشاه استقبال له پخپله د غار خولې ته راووتل. بعضې روایاتو کې چې تملیخا خپلو ملګرو ته قصه بیان کړه نو هغوی همغه ساعت وفات شو، بادشاه سره ملاقات ونه شو. او څه روایات داسې دي چې هغې کې وایي چې ملاقات وشو، د بادشاه سره خبرې اترې وشولې او بیا اصحاب کهف غار ته ننوتل. بادشاه او د دغه زمانې خلکو سره دعا سلام وشو، بیا غار ته ننوتل او چې غار ته ننوتل نو ټول وفات شو. بهرحال د ښار خلکو دپاره دا یو عجیبه واقعه د الله د قدرت یو نشانی ملو شوله. د ټولو یقین شو چې کوم ذات دا قدرت لري چې 300 کاله جمدی انسانان بغیر د رزق نه جمدی ساتي، د زندگی اسباب ورکي، 300 کاله اوده پراته وي، ښه قوت پکې صحیح سالم دی. هغه ذات ته دا څه مشکله ده چې پس د مرګه دا ټول خلک جمدي کې وځان ته پیش کړي، هیڅ مشکله نه ده. ليعلموا ان وعد الله حق، چې دا خلک پوه شي چې وعده د الله حق ده، وان الساعة لا ریب فیها، او قیامت راتلو کې هیڅ شک نشته. الله فرمایي اصحاب کهف میں دومره زمانه اوده کړي دي او بیا مې بیدار کړي دي چې دا خلک پوه شي چې دا الله وعده حق ده، پس د مرګه جمدون شته. دینه پس د دغه خلکو په ذهن کې د اصحاب کهف بزرګي راغله چې دا بزرګان دي.
داغوی د وفات نرستو د خلکو خیالو چې د دې غار خولې کې یو یادګار جوړو، یو عمارت به جوړ کو یادګار به وي. اوس د دې عمارت په باره کې اختلاف رائے وه چې څه یادګار به جوړو. بعضې روایاتو نه معلومیږي چې د ښار خلک اوس هم بعضې مشرکان بت پرستو، هغوی به هم چې د اصحاب کهف زیارت له راتلل، نو د هغوی دا خیالو چې د غار په خولې کې رفاه عامه لپاره یو تعمیر پکار دی. د غار خولې کې رفاه عامه لپاره لایبرري جوړه کا، اسپتال جوړ کا، هسې یو برجې جوړه کا، یادګار جوړ کا. د بعضې خلکو دا خیالو. خو چې کوم حکومت والا کسانو، بادشاه، هغه صحیح مسلمانانو او د هغوی غلبه وه، هغوی دا یادګارونه پرېږده، جومات جوړ که چې خلک راشي په دې ځای کې د الله یاد وکړي، او آینده د بت پرستۍ په ځای باندې الله پرستي شروع شي، د الله عبادت شروع شي. ربهم اعلم بهم، رب د دوی خبر دی د دوی په حال باندې. دا خبره د چا ده چې ربهم اعلم بهم؟ وی دا د حاضرینو خبره وه، د دغه ښار چې په دغه وخت کې کوم اوسېدونکي خلک وو، د هغې حاضرینو خبره وه. ځکه چې د چا د وفات نه وروستو یادګار جوړېږي، عموماً یادګاري تعمیر کې د هغې خلکو نوم او څه خاص حالات په کتبه ولیکي او ورته ولګوي چې د چا یادګار وي. نو د دوی نسب او حالات په باره کې مختلفې خبرې کېدلې، حقیقت ته پوره څوک نه رسېدل. د پخپله دوی وی ربهم اعلم بهم، د دوی حال بس رب ته معلوم دی. یادګار ته متوجه شو او د دوی حالات یې پرېښودل، وی د دوی په حالاتو رب خبردار، او بیا جومات جوړ کو. او دویم احتمال پکې دا دی چې دا کلام د الله دی، چې کومه زمانه کې اختلاف او جګړه شروع وه، د هغوی له الله تنبیه ورکړله چې تاسو ته حقیقت حال معلوم نه دی، رب ته معلوم دی، دا خبرې پرېږدئ، وخت مه ضایع کوئ. او دا ممکنه ده چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې کم یهود وغیره هغوی بې اصله بې بنیاده خبرې کولې، بحثونه کول. الله تنبیه ورکړه چې رب د دوی په حال خبر دی، دا بس خبرې پرېږدي. نو کم خلک چې غالبون هغوی وی لنتخذن علیهم مسجدا، من په دوی جومات جوړو. په دې واقعې نه دونه معلومیږي چې د نیکانو خلکو د قبر خوا کې مانځه دپاره جومات جوړول ګناه نه ده. د نیکانو خلکو د قبر په خوا کې مانځه دپاره جومات جوړول هیڅ ګناه نه ده. کم احادیثو کې چې د پیغمبرانو قبرونو نه مسجد جوړولو باندې لعنت راغلی دی، د هغې دا مطلب چې قبر ته مخامخ سجده راځي، چې قبر ته سجده کوي دا ګناه ده. نو داسې مسجد مه جوړوه چې مخې ته یې قبر یې او ستا ورته سجده راځي. د بزرګ د قبر خوا کې جومات جوړول هیڅ ګناه پکې نشته دی، او قبر ته سجدې ناروا دي، په هر مذهب کې ناروا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، همدارنګې من خبر کړل په اصحاب کهف باندې خلک
ليعلموا ان وعد الله حق چې پوی شي دوی چې بېشک وعده د الله حق ده پس د مرګ به جمدون وي او قیامت او حساب کتاب به وي وان الساعة لا ريب فيها او بېشک ورځ د قیامت چې لا ريب فيها هیڅ شک نشته دی په راتلو د ورځ د قیامت کې اذ يتنازعون بينهم امرهم پکم وقت چې دوی جګړه او اختلاف کو بینهم تر خپل منځ امرهم په خپله خبره کې اصحاب کهف څو کسان اوس په دې کې اختلاف چې اصحاب کهف 3 کسان دي 4 کسان دي 5 دي 6 دي 7 دي 8 څو دي ګرانو اورېدونکو زموږ د یوټیوب چینل د IIPB په نامه سره دی درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي امین